ما ورته مولا هم مو باندې څه ذمهداریانې دي د ما ورته کردار ته مولا نظر کوي. ظاهرا شیخ مفید بزرګوار ته کومه هغه توقی یا آسانو الفاظو کې کومه چوټي ورته یی مولا راستی هغه کې مولا یی ورته څه ما شیعو ته د ویه څه تاسو عمل ما نه پټ نه دی د تاسو عمل باندې ما نظیر دی. تاسو عمل باندې ما نظیر دی. امام نه د مو عمل پټ نه دی. امام حتی دی حده پورې څه معاشرې کې مثلا یو دکاندار کوم ناپ تول کوي غته امام هغه واقعیا تاسو اورېدلي دی. زه اندي باندې خپله رئیس ختم کم. یو جوان یا یو کس دعا کوي عبادت کوي ذکر کوي پروردګاره ما ته خپل امام ملاقات نصیب کې. ډیر ټایم د خپل امدا ژړا فریاد کوي یو ټایم کې ورته یو پیغام راشي څه ای پلانکیا لاړ شه فلانا شهر کې پلانکی دکان کې به تاسو خپل امام ملاقات وکړي. توجه غواړم درنه بس دا ما اخیری واقعیا دی رئیس ختم. پلانکی شهر کې فلان دکان کې به تاسو د خپل زمانه امام ملاقات وکړي. ډیر خوشحال دی یو دیرینه ارمانی پورا شول. خپل مولا زیارت کوي. کله هغه دکان ته ورسېدل سترګې د غاړې د دکان ورته ودرېدل. دا د چابیو د کلپونو کلپ چابي وغیره جوړوي خرڅوي دي شي دکان و. د دکان کې د ویلاړ د سترګې د غاړې څه مولا خو داسې راغوښتی یم کله مولا راشي ما باندې به خپل آواز وکړي څه فلانه ما راغوښتی وې. سترګې غړۍ یوه ضعیف العمر ښځه یوه زړه ښځه د دکان ته راغله یو کلپ ورسره دی د دکاندار ته دی څه پلانکیه ای دکانداره دغه کلپ ما پورا بازار کې وګرځوله. ما ته مثلا کوم ضرورت ما ته دی کومو پیسو ضرورت ما ته دی نو اخ کې مات کې د ما نه چوک نه خلی پیسو ضرورت دی راته نو که ته ما نه دغه کلپ واخلې سوچ وکړه یوه معامله دی وړه غوندې څو درهمو معامله دی. د مثال دی په دیر کوم څه ذمهداریانې دي ما طرف امام طرف نه ما ورته په ولیو باندې د ما ورته حتی د دکان کې یوه وړه معامله نه دی دا امام نه پټه نه دی. دغه کس ورته یې څه ای ترورې یا مثلا مشرې ښځې دغه کوم کلپ دی دغه قیماتي 8 درهمو یا دینارو باندې دی مثلا. توجه غواړم درنه 8 درهمو یا دینارو باندې دی خو زه تا نه 9 درهمو یا دینارو به خلم د 1 درهم ماته دي کې به زه خپله ګاټه وکم تا نه یې په 9 خلم 8 باندې خرڅوم هغه یو زم دي ته ناست یم دي نه ما رزق و روزي دی. د ښځه ډېره خوشحاله شوه یو بهترین قیمت یې ورته ویر کړل څه نور بازار کې چا قیمت ورته معامله وشوله. ښځې دعا وکړه ښځه لاړه دکان ورکې یو نوراني جمال والا کاس ولاړ دی مخ یې تاو کو د کوم کاس یې راغوښتی ورته یې پلانکیه زه د تا زمانې مولا یم. توجه درنه غواړم زه به خپلو الفاظو کوم امام ورته یې څه مو دپاره موسه میلاوېدو دپاره د چیلو میلو د اللهو دي شیونو ضرورت نشته. اندا څه کوم حلال دي همدا رخله حرامو نه ځان ساته واجباتو به عمل کوه حرام شیونو نه ځان ساته. همدا څه کومه معامله درسه کېږي معاشرې کې جامعې کې عدالت کوه همدا د ما ملاقات دپاره کافي دي. مو ته داسې شیعو ضرورت دی. خو دا یاد وساته مو خو دا نه پېژنو مو یې وکړ شیعو مومنان پلانکی ډینکی خبرې پورې د خبره شي غواړم بس را جام کم خو امام ته پته لاګي امام ټنډو نه خلق پېژني چې دا د موږ شیعه دی که مولا حسن علیه السلام والا واقعیت اورېدي دی که کله ولمانه یا څه کسان راشي وار ورته خلاص کړي مولا علیه السلام ورته بچیه لاړ شه څه ولمانه دي څه کسان دي کله وار خلاص کړي امام ورپسې وار باند کړي مولا ورنه تپوس کوي ګرانه بچیه چوک وی څه کسان وی وار د ویلې خلاص نه کو کریمه خونه دی رانه بستي به دی مهمانداري به د کړي وه څه شربات چای وغیره وغیره هغې زمانې کې څه رسم و رواج و هغه به کړی و هغه ورته بابا جانه دیو درویغ وی څه خبره وه مسئله څه وه وی هغو کسانو ما ته ویلو څه مولا مو د تا شیعه راغلي وو خو ما کله د غوټنډو ته سترګې وغړولې غوټنډو کې د شیعهو ناخ کې شیعهو خپل علامتونه وي. پروردګاره کومه ذمهداري مو باندې خپل امام طرف نه دی کوم پیغام دی د حسین سوچ وکړه هغه پیغام باندې عمل کونو توفیق مو ته عنایت